السلام علیکم ګران دوستانو، زه حمید همیش تاسو په خدمت کې یو ځل بیا د نوې ویډیو سره. دا ویډیو په اړه د پاکستان آنلاین ویزو ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته معلومات درکم چې څنګه کولی شو د پاکستان آنلاین ویزې لپاره درخواست جمع کوم. پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې اوس تاسو 161 ملکونه کولی شئ چې پاکستان لپاره آنلاین ویزا سیستم یا ای ویزا سیستم چې کوم ته موږ تاسو وایو هغې لپاره اپلای وکړي. ای ویزا سیستم څه شی دی؟ ای ویزا سیستم مطلب الکترونیک ویزا. الکترونیک ویزا داسې یو ویزا ده چې تاسو په آنلاین بغیر د سفارت آنلاین تاسو کولی شئ چې دې لپاره اپلای وکړئ. چې کله تاسو خپل ټول سپورټینګ ډاکومنټس لکه کوم اسناد چې تاسو نه پکار یا غوښتي لکه ستاسو پاسپورټ فوټوکاپي یا ستاسو د اوسېدلو ادرس ځای یا ستاسو په نامه چې کوم برق بیل دی یا د اوبو بیل دی د هغه معلومات دا ټول تاسو ورکړئ او هغه د پاکستان سیستم ته ورسیږي. هغوی بیا بیرته تاته جواب په 7 هفتو نه واخله تر د 11 هفتو پورې دې منځ کې تاته جواب رالیږي. او چې کله تاته جواب راولېږه جواب تاته ویزا راځي. ستا چې کوم جیمیل ورکړی دی هغه جیمیل ته ستا ویزا راځي او هغه ویزا ته پرنټ کړي او هغه ته خپل کوم پاسپورټ نمبر دی چې ورکړی هغه پاسپورټ سره هر ځای ته چې پاکستان ته سفر کې نو هلته استعمالولی شي. دا ویزا صرف د یو کال لپاره ده او دا صرف پاکستان حکومت د افغانانو لپاره صرف دا یو سهولیت وړاندې کړ چې اوس مخکې به داسې و چې سفارتونو کې ډېر رشونه او ډېر خصوصونه و نو دې وجې نه دا ویزا پاکستان حکومت تعارف کړله. پاکستان ای آنلاین ویزا سیستم دا صرف او صرف تاسو ته د نادرا د رسمي ویب سایټ نه ملاویږي ځکه تاسو به نادرا رسمي ویب سایټ ته لاړ شئ او هغه ځای نه به تاسو آنلاین اپلای وکړئ. بیا د دې پروسس ټایم مختلف قسم دي. دا بعضې ټیم کې 10 ورځو کې هم تاته جواب راځي، بعضې ټیم کې تر 6 هفتو پورې یا زیات وخت 7 هفتو پورې کېږي. مثلا جواب یې واپس چې دی هغه مختلف قسم دی. ټایم داسې اګزیکټ ټایم نه دی معلوم خو کم ورځې چې کوم په ویب سایټ کې هغه ورکړي دي 6 هفتې دي او زیاتې 7 هفتې دي. مثلا دې نه زیات وخت نه نیسي د دې ویب سایټ چې تاسو ته کله جواب راشي. بیا نادرا دفتر کې تاسو ته ویلي دي چې ستاسو دپاره کوم اسناد دې دپاره پکار دي. دې دپاره اول ستا باید پاسپورټ پکار دی چې تا سره خپل پاسپورټ وي. دویم تا سره باید د که چېرته هغه ویزا کټګوري بیا وروسته به موږ هغې باره کې خبرې کړو چې مختلف قسم ویزاګانې دي چې هر یوې لپاره مختلف قسم اسناد پکار دي. بیا که چېرته ته فیملی ویزټ دپاره کې نو خارج ملکونو کې بیا داسې دی چې هغه دپاره دعوتنامه پکار ده خو دلته افغانانو دپاره دعوتنامه نه ده پکار. دې دپاره صرف ستا پروف او ادرس یو چې پکار دی چې مثلا یا تا ته خپل ادرس دې معلومي یا د خپل کور معلومي چې دغه ځای کې اوسېږي هغه کوم اسناد چې د سره یې هغه پکار دی. ستا یو فوټوګراف پکار دی، ستا عکس او ستا دا ټول څومره د ډاکومنټس چې ته کوم ورلیږې دا باید 350 KB نه د دې سایز جګ نه ځکه چې هغو سیستم 350 KB نه زیات سایز نه اخلي او صرف JPG فارمیټ هغو اکسپټ کوي چې باید صرف JPG فارمیټ کې د ستا اسناد وي. دویمه خبر ویزا کارت باره کې ده. که چېرته تاسو خپل د دوست یا د ملګري یا د بل چا په خارج کې اوسیږي تاسو سره خپله په افغانستان کې ویزا کارت نه نو هغه 8.18 ډالر افغانستان دپاره هغه کسان چې په افغانستان کې اوسیږي هغه دپاره 8.18 ډالره د دې ویزې فیس دی. هغه تاسو کولی شئ چې ماسټر کارډ، ویزا کارډ یا امریکن ایکسپریس کارډ یا هغه چې کوم یو کریډټ کارډ ستاسو خپل نه وي ستاسو خارج کې کوم خپلوان اوسیږي هغه هم ویزا کارت استفاده کول ځکه ما خپله ډېرو کسانو دپاره وکړو او خپلوانو دپاره. نو دې دپاره تاسو صرف او صرف ویزا کارت پکار دی، پاسپورټ پکار دی، فوټوګراف پکار دی، خپل دغه عکس چې هغه آنلاین ورسیږي. دویمه خبر د دې کوالټي باید ډېره پاکه کوالټي. که چېرته تاسو موبایل کې عکس واخلئ خپل د مخ عکس واخلئ موبایل کې هغه نه اکسپټ کېږي یا په موبایل کې ویزا اپلیکیشن دپاره اپلای کوئ نو هغه نه اکسپټ کېږي ځکه چې موبایل دپاره د هغه ویب براوزر نه دی جوړ چې موبایل دپاره باید تاسو سره لیپټاپ حتمي وي او ستا چې څومره لکه مثلا ته تذکیره خپله اوریجنل تذکیره ورلېږې دی باید صفا کوالټي ولري که نه. نو دا پوینټونه ډېر مهم دي ځکه که دا ونشي ستاسو فارم چې دی رد کېږي. دویم تاسو هغه کوم ځای ته چې ځئ په فارم کې هغه هم ضروري دی چې کوم ځای ته ځئ څومره وخت دپاره ویزټ کوئ
سنگل انټری ویزا ستاسو لپاره پکار ده، ملټیپل ویزا ستاسو لپاره پکار ده. اوس دلته خبر د کیټګوري ده. پاکستان چې کله تاسو د نادرا دفتر ته لاړ شئ هلته اولین سټپ تاسو نه د کیټګوري مثلا ستاسو ویزا څه دپاره پکار ده، هغه دپاره سټوډنټ دپاره بیله ویزا طریقه کار دی، د میډیکل دپاره بیل چې کله ډاکټر دپاره ځې یا مریض ولې هغه دپاره بیل دی، فیملی ویزټ دپاره بیل دی، ټریول دپاره مثلا ته غواړې چې هغه ځای کې سیاحت دپاره لاړ شې هغې دپاره بیله ویزا ده، غواړې پولیټیکل سیاسي کوم دغه وکړې هغه دپاره بیله ویزا ده، تجارتي بیله ویزا ده. نو اول سټپ کې تاسو نه هلته کیټګوري غواړي چې کله تاسو خپله کیټګوري انتخاب کړه بیا په هغې کیټګوري په بنیاد باندې تاسو نه اسناد غواړي. مثلا که ته تعلیمي ویزې دپاره اپلای وکړې نو تا نه د تعلیم اسناد غواړي، که ته د پولیټیکل دپاره اپلای وکړي پولیټیکل اسناد نه غواړي، که ته همداسې فیملی ویزټ ویزې دپاره اپلای وکړي نو هغه تا نه دغه د فیملی ویزټ دپاره اسناد غواړي. نو پروسس یې ډېر مهم دی. تاسو باید اول د ټول نه وړاندې د نادرا رسمي دفتر په یاد کې ولرئ ځکه چې ډېر داسې انټرنیټي غله شته دی چې تاسو فارم هر څه ډکئ بیا ستاسو ویزا کارډ یا دا ډیټیل پټ کېږي نه. نو تاسو ته نادرا دفتر نادرا کله ویب سایټ ته لاړ شئ هغه ویب سایټ کې ته بیل لیکلي چې زموږ ویب سایټ تصدیق کوي بیا اپلای وکړئ. داسې نه چې تاسو په غلو باندې واوړئ او ستاسو اپلیکیشن هم خراب شي او پیسې لاړې شي یا اکاونټ ځکه ویزا کارډ دی، ویزا کارډ نه بیا یو انسان ته چې ستا د ویزا کارډ معلومات ورشي هغه بیا څومره پیسې چې ستا د ویزا کارډ نه ویستلی شي. نو دې لپاره تاسو باید اول د ټول نه وړاندې تصدیق ویب سایټ ته لاړ شئ ځکه ګوګل کې ولیکئ پاکستان ای ویزا سیسټم تاسو به وګورئ چې تاسو ته مختلف قسم ویب سایټونه راوړي، خو ټولو کې بهترین او اعتبار وړ ویب سایټ د نادرا دفتر ویب سایټ دی. باید تاسو د نادرا دفتر ویب سایټ نه اپلای وکړئ. اوس تاسو ته ما معلومات درکړه د ویزې باره کې چې څو قسمه ویزې دي، کوم ځای نه اپلای وکړو او کوم اسناد ورته پکار دي. هغه ټول معلومات د نادرا په رسمي دفتر کې لیکل شوي دي. که څوک په انګلیش پوهیږي چې کله څوک اپلای کوي په انګلیش پوهیږي دا ټول معلومات پکې لیکل شوي دي. مثلا اتنټیک چې صحیح ویب سایټ دی تاسو ته صحیح معلومات درکړي هغه د نادرا دی. که چیرته تاسو په بیا هم څه مشکل درته وي کنټیکټ اس د نادرا دفتر ته لاړ شئ، دفتر ویب سایټ ته چې کله لاړ شئ هلته یو ځای دی کنټیکټ اس هغه ځای کې تاسو ټلیفون نمبر هم د نادرا د دفتر شته دی، ایمیل ادرس هم شته دی، تاسو کولی شئ چې هغه سره ډایرکټ تماس ونیسئ. اوس مونږ به لاړ شو کمپیوټر سکرین ته او زه به کمپیوټر سکرین کې تاسو ته وښیم چې کومه سې اکاونټ جوړ کړو نادرا د دفتر په ویب سایټ کې او کوم معلومات ورته ولیکو او کومه سې پکچرز چې کوم موږ مخکې ویلې هغه ورته اپلوډ کو او بیا فارم چې کوم دا فارم د درخواست دا ورته ورولېږو مثلا سبمیټ یې ورته کو او بیا موږ ته واپس کنفرمیشن ایمیل راشي چې ستا فارم موږ ته ورسېده، موږ ستا دوسیه ګورو، ته په انتظار وباسه او تا ته به موږ جواب درکو. دې لپاره موږ کمپیوټر سکرین ته ځو ځکه چې دا دلته نه کېږي او دې لپاره تاسو لپاره لیپټاپ ضرور پکار دی. چې کله هم تاسو نادرا دفتر لپاره اپلای کوئ باید تاسو ضرور د ځان سره لیپټاپ لکه څنګه چې تاسو ته پته ده اوس موږ ډایرکټ د پاکستان امبیسي ویب سایټ رسمي ویب سایټ چې کوم افغانستان کې امبیسي د هغې ویب سایټ دی تاسو ته د هغې په مخامخ باندې د کانټیکټ ډیټیل ښکاري، تاسو کولی شئ هغو سره په دې نمبر باندې تماسونه ونیسئ که چېرته ستاسو څه مشکل وي. ولې چې دغه آنلاین ویزا ما اکثره ټایم کې ډېر ځایونو کې دې باره کې آنلاین په انټرنیټ باندې پلټنه وکړله. ما خپل اپلای 2-3 کسانو دپاره کړی اوسه پورې ریسپانس نه ده راغلی، خو اکثره خلک وایي چې څوک وایي چې په تورخم باندې دا نه پرېږدي، باید مجبور یې چې ته آنلاین ټیکټ واخلې او آنلاین ټیکټ واخلې او آنلاین ویزې دپاره ټیکټ واخلې په بای ایر لاړ شي، مثلا تیارې باندې لاړ شي نو تا ته دا ویزا دغه خو په تورخم کې نه کوي. ما ته خپله هم دې باره کې اګزیکټ معلومات نشته ځکه تر اوسه پورې دا سیستم نوی دی. دا تاسو چې کوم وخت کې دا ویډیو وینئ کیدای شي دې نه پس په مختلف قسم تغییرات راشي او یا کیدای شي دې نه پس دا سیستم شروع شي. نو دې ټول معلومات تاسو کولی شئ د دغه پاکستان امبیسۍ نه واخلئ. دې باره کې د اپلای کولو نه مخکې دا د پاکستان امبیسۍ ایمیل هم دی او ټلیفون نمبر هم دی او حتی واتساپ نمبر هم لري. تاسو کولی شئ په دې واتساپ نمبر باندې هم ورسره تماس ونیسئ که نه نو دوی به تاسو ته د دې باره کې معلومات درکړي. نو ټول نه بهتره واتساپ نمبر دی ځکه چې کیدای شي تاسو ته په دې زر درکړي، په ایمیل باندې لږ وخت نیسي. نو دې ویزې باره کې پوښتنه ترې وکړه چې آیا موږ دا حق لرو چې په تورخم باندې لاړ شو
او انلاین ویزا واخلو په تورخم باندې ایگزیټ وکړو کنه او که چیرته حق لرئ نو تاسو بیا اپلای وکړئ. نو د اپلای لپاره ډیر اسانه طریقه ده. ټول وړاندې زه یو تاسو ته چې زه یو اکاونټ فیک اکاونټ مثلا 2 نمبر اکاونټ جوړوم ځکه د کې خپل معلومات ورکوم خو صحیح معلومات نه ورکوم غلط معلومات ورکوم. زه به دا اپلیکیشن چې د ویډیو اخر کې ډیلیټ کوم صرف تاسو د پاره چې تاسو په پوښښ چې څنګه آنلاین اپلای وکړو او کوم ځای خپل اسناد ولګو. ما د اسناد باره کې کوم اسناد لیګل کیږي هغه تاسو ته مخکې ویلو او که چیرته دغه نه لري نو دی ویب سټ نیم کول شي. ټول وړاندې په ګوګل ته لاړ شئ google.com ته لاړ شئ. ګوګل ته شلاړلای دا تاسو ته ګوګل دغه کاری دې ځکه نادرا پاکستان ویزا آنلاین دا وخی دې ځکه تاسو ډایرکټ راځي. ما تاسو ویلم چې د پاکستان ایمبیسي په د خیر نور زونو کې کوم تاسو دغه کوي کنه اپلای کوي لپاره دا ډایرکټ دلته راغی visa.nadra.gov.pk دا ویب سټ دی. دې ته چلاړلې دا اوس د ویب سټ ته تاسو راشئ. نادرا خپل د رسمي ویب سټ درنه دا بیل دلته لیکلي دي چې غلو دینه خاطر جمع اوسېږي ځکه چې زموږ ویب سټ اول وګورئ چې دغه visa.nadra.gov.pk چې دغه ځای کې دې ځای کې کوم دا ویني دغه اډرس بار چې موږ تاسو ورته دې ځای کې باید دغه ویب سټ دی دا ځکه چې دا میسج بیل لیکل چې تاسو خپل ویزا کارت معلومات پکې ورکړئ او هغه بیا دغه شي کنه نو بیا پاکستان حکومت باندې دغه کوي. نو دې خاطر تاسو ته بیل اویرنس تر کړی دی. اوس راځو اپلیکیشن فارم جوړولو لپاره چې څنګه اپلیکیشن کو دا اوس ویب سټ د دې ځکه مختلف قسم ویزاګان د ویزا کټګوري دي چې کومه سي ویزا تاسو پکاري د لوکیشن دی افیس دی تاسو کولای شئ د فیس معلومولای شئ. دې ځکه هاو ټو اپلای دې ځکه ټول معلومات درکړي که چیرته څه معلومات لري چې څه خل اسناد ډاکومېنټس دغه کو حتی دې ځکه فوټوګراف ګایډلاین دې ځکه تاسو ته درکړي چې عکس تاسو نه عکس په عکس چې هغه اپلوډ کړئ هغه عکس تاسو ته چې آیا دا عکس موږ قبلو کني قبلو دا نه دي چې تاسو ته بیل لیکلي دي چې دې چې خپل عکس اپلوډ کا او دې چې تاسو خپل عکس کوي چې دا عکس قابل قبول دی کنه دی قبول دی بارکه. نو دا خو دې صرف ویب سټ جنرال معلومات چې تاسو دې ویب سټ کې چې ټول معلومات د پاکستان په دې ویب سټ کې پیدا کول شي visa.nadra.gov.pk او نور معلومات چې دی هغه امبیسي ویزا هغه د پاکستان امبیسي چې کوم ویب سټ د افغانستان کابل کې هغه ویب سټ تاسو مراجعه کول شي. خو دا صرف آنلاین د پاره شي دا visa.nadra.gov.pk دی بارک ویب سټ دی. نو راځو د ټول وړاندې کټګوري ته د ټول مخکې یو خبر ذهن کې یاد اوساتئ چې تاسو باید د کې اول یو اکاونټ جوړ کړئ خپل اکاونټ جوړ کړئ چې هغه اکاونټ د لپاره موږ استعمالو چې تاسو ته چې تاسو کوم ویزا اپلیکیشن او څومره ویزا د لپاره اپلیکیشن جمع کړی دي کوم یو پاس شوی دی کوم یو دا شوی دی ریسپانس چې دی ټول معلومات تاسو په دې کې ټول هیستوري په کوم وخت کې اپلای کړو کوم اپلیکیشن د لپاره کوم ویزا د لپاره هغه د خاطر چې تاسو کوچرته یو فارم ډک نیمه اوس ډک بیا د سرکسونو کې یا بل شي چې مسله راشي هغه سیف یا د پروتي بیا سبا ته بل سبا ماغه د مخ زینه کنټرول کول شي ضرورت نشي چې نوې جوړ دي خاطر اکاونټ نه جوړیږي. دلته یو سل یو نیو ملکونو لپاره نویني دغه کړه دی اعلان کړی چې یو سل یو نیو ملکونه کولای شي چې ویزا واخلي او دا ای بزنس انویټیشن لیټر دا د تجارتي لپاره دی. نو these are the steps دي. اول سټپ ویزا رجسٹر کما چې تاسو لرجان رجسٹر کا فارم ډکا آنلاین پیسې ورکو بس ویزا واخلا. دا ویزا د سټپ باندې بیا تاسو چې دا کوم ډاکومېنټس د اپلای د کوم ډاکومېنټس تاسو ورکړي دا ویریفیکیشن د سټپ کې کیږي دا لږ وخت نیسي 10 ورځې 15 ورځې دلته چې راشو دې ځکه ټول وړاندې په دې باندې کلیک کو دا all categories راځي دلته تاسو ته ټول ویزا خي چې مثلا تاسو کوم ویزا پکار ده دا ټورست ویزا دا ټورست ویزا اون ارایول د لازم تاسو افغاني پاسپورت لپاره نه ده وزټ پاکستان از ا فیملی دا زموږ تاسو موږ چې فیملی د لپاره زما خو فیملی ویزا د لپاره دا ویډیو جوړه کړې فیملی د لپاره دا دغه پکار ده د نو هر یو شي لپاره خپل بیل اسناد پکاري که په دې باندې فیملی باندې کلیک کوم ما ته دلته دویم سټپ کې چې دلته اکاونټ جوړ کړه ګوره مانه دلته اکاونټ باره کې خپوښتنه کوي دا ویني چې مثلا الیجیبিলিټي لکه فرست نیو دغه د ایکسټنشن غواړي کنه نو هغه د لپاره چې دوباره ویزا ختم شي دا ویني فارن سټیزن of Pakistan origin eligibility دا د اندیزه کې خپل eligibility چک کولای شي د پی او سی هغه کوم چې افغان ماجر کارت لري هغه د لپاره هم
ضرورت هغه هم دغه کار کولای شي هغه پی یو سی کارت پاکستان اوریجن کارت یا هغه د پاره د پاکستان اوریجن کارت دی کنه او پی او آر کارت چې پروف اف رجسټریشن او ماجر کارت د پاره کنه نو هغه کارډونه هم کاریږي کې پروف اف دا ټول ما اسناد دي ځکې دي up to visa valid up to 5 years up to 1 years each stay like a single entry دغه کې the process time د لوینې 7 to 8 days working لکه ما تاسو ته مخکې ته ویلې چې و ورځونه تر 10 ورځو پورې او دا ویزا ایکسټنشن چې چا دغه کېږي هغه دپاره دا 7 to 8 days مثلا 10 ورځو کې دا ستا ویزې چې دا فرست ټایم انټري دپاره دومره ټایم نیسي او دې ځای کې how to apply ټول معلومات دلته شته دی دلته حتی تاسو ته ویډیوګانې تاسو د ضرورت نشته تاسو ته چې کچې دا ویډیو سکپ کې ډایرکټ دی ویډیو ته لاړ شئ دا ویډیو وګورئ دا ډایرکټ دا ویډیوګانې څنګه اپلای وکړو خپل دومره سہولیت خپل ویب سایټ کې ورکړی دی پاکستان دغه کله چې کله تاسو راغله او دې ځای کې ویزا کټګوري هم سلیکټ کړئ دې ځای اپلای نه وکړئ دلته خپل اکاونټ جوړ کړئ ورته دې ځای کې create new account login with existing account کچېرته تاسو اکاونټ جوړ کړئ مخکې نه نو دا دې باندې لاګین شئ کچېرته نه جوړ کړئ create new account وکړئ اوس ما نه دی جوړ کړی زه create new account وکړم او دې ځای کې زه خپل معلومات ورکوم دې ځای کې زه خپل معلومات ورکوم لکه دې ځای کې given نوم زه خپل نوم ورکوم دې ځای کې بیا sure name لکه دا first name او last name راځي زه خپل ایمیل ورکوم بیا دې ځکه دوباره خپل ایمیل ورکوم چې دا ایمیل ما لاګین دی ځکه چې بیا دې ځکه خپل پاسپورت نمبر ورکوم چې کوم ما پاسپورت نمبر دی هغه ورکوم دې ځکه خپل پاسورډ ورکوم چې دې اکاونټ ته کله خلاصېږم دې ځکه بیا خپل پاسورډ ورکوم دې ځکه سکیورټي لپاره چې مثلا دا ته او دوی دغه کې دا کوډ ورکوم او بیا بیک ټو لاګین وکم بس بیا به ما ته ډایرکټ دغه شي نو زه دا معلومات فیل کوم او بیرته لاګین وکم لاګین ته بیرته لاګین ته ورشي